تازه خبر د ټي ټي پی تازه حملو کې د لسګونو فوجیانو هلاک کېدل او پنجاب ته د غازو د پایپ او ویجاړول. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني طالبانو تېره ورځ په 19 جلا بریدونو کې 33 پاکستاني پوځیان وژلي. له خیبر پښتونخوا د هندوکش غږ ځایي سرچینې وایي د پاکستاني طالبانو غورځنګ یوازې د تېرې ورځې په اوږدو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې 19 جلا بریدونه کړي چې له امله 33 پاکستاني پوځیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور بیا ټپیان شوي دي. سرچینې زیاتوي دا بریدونه په شمالي او جنوبي وزیرستان، چترال، باجوړ، دیره اسماعیل خان، کرما او لک مروت ولایتونو کې ترسره شوي دي. په دغو بریدونو کې د پاکستاني پوځ وسایطو او اډو ته هم درانه زیانونه اوښتي دي. د پاکستان پوځ او ځایي امنیتي ادارو تر دې مهاله د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پاکستاني طالبانو له تېرو څو اونیو راهیسې د خیبر پښتونخوا او پاکستان په بېلابېلو سیمو کې خپل بریدونه پراخ کړي دي. د تحریک طالبان پاکستان غړو ګواښ کړی چې وروسته له دې پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي او تر هغه به خپل جهاد ته دوام ورکړي تر څو چې پاکستان کې بشپړ اسلامي نظام نه وي حاکم کړی. بل خوا نن سهار نامعلومو کسانو په لک مروت کې د توروا واندا امیر ته نږدې پنجاب ته د غازو د لیږد غټ پایپ لاین ته چاودنه ورکړې چې په نتیجه کې پنجاب ته د غازو رسولو چارې ځنډول شوې دي. دا په تېرو څو میاشتو کې د پایپ لاین په نښه کولو څلورمه پیښه ده. تر دې وړاندې پښتنو فعالانو ټي ټي پي ته د پیغور په ډول ویل چې ولې پنجاب ته تللي پایپلاینونه نه الوزوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.